سلامونه. واکلو واشربو ولا تسرفو. د الله تعالی کلام دی، نه تاسو خوراک وکئ، تاسو څښاک وکئ او مصرف مه کوئ. رابسو د واشربو یعنې چې تاسو وڅښئ، دا به زه په دوو برخو باندې تقسیم کړم. یو ته وایي مفید، دویم ته وایي مضر. مفید کې مثلا موږ تاسو چې کوو ساده اوبه، شیدې، چای، عسل یعنې شات وغیره چې هغه ګټور دي، لکه مثلا د اوبو جوسونه وغیره که نه. مضر کې موږ تاسو په مضر کې موږ تاسو نوشابهجات، غټو کمپنیانو لکه پیپسي او کوکا کولا بعضې کوډ ورډز یې جوړ کړي، یعنې کوډ ورډونه ورته وایي. مثلا موږ تاسو ته دا نومونه راکړي دي چې د انرژي د هغه لپاره د فنکشنل ده، د انرژي د چي لپاره د مثلا فنکشنل دی. موږ تاسو فعالیت کې روزمره فعالیت هم څنګه کوي، دا تنظیموي. یا مثلا وایي چې دا پروبایوټیکس د پروبایوټیکس مثلا فنکشن کې بعض انرژیان دوی جوړه کړي چې دا تاسو اعصابو ته فایده کوي او تاسو د روزمره کارونه کې. مثلا پروبایوټیکس کې بعضو هغه جوړ کړي دي، د میوې خوندونه دي، لکه لاچیپ کې دي، مثلا بعضو دي سټرابیري په خوند کې جوړ شوي، بعضې بل شي کې مثلا بعضې ته وایي چې نیوټریشنل. څه وایي مثلا دې کې ویټامینونه دي، مثلا دا چې میوې دي که نه. ډېر دغسې نور نومونه یې ورکړي، مثلا نوټروپیکس ورته وایي. څه وایي دا وایي اعصابو ته ښه دي. د همدغو کټګوریانو چې څو کټګورۍ نور هم چې دي، د کټګوریانو لاندې مختلف النوع هم سافټ ډرینکونه جوړ کړي دي او هم یې انرژیانې جوړې کړي دي. موږ تاسو که راسو چې دغه خپله څښاک یا ډرینکس چې کله مصنوعي خو مثلا هر هغه شی چې دوی اوبو کې هغه ګډوي، کاربون ګډوي، چې وایي کاربونیټډ واټر. کاربونیټډ واټر هغه اوبه دي چې د یو کیمیاوي تعامل نه وروسته په آرټیفیشل یعنې مصنوعي ډول باندې بعضې کاربون په اوبو کې ګډ شوی دی، دې لپاره چې هغه ببل سپارکلینګ وکړي. هغه اوبه چې پیپسي کله مو تاسو کوکا کولا په یو پیاله کې اچوي، هغه اوبه خپله ببلز یا کاڼۍ پیدا کوي، هغه له چي نه پیدا کېږي، هغه دغه کاربونیټډ واټر نه پیدا کېږي. نو کمپنۍ څه کړي دي، د هغې ټول په سافټ ډرینکس موږ تاسو ورته وایو سافټ ډرینکس. په سافټ ډرینکس کې کوم شیونه دوی هغه کړي دي، په دوو برخو باندې دوی تقسیموي، چې یو ته وایي سوډا او بل ته یې وایي چې انرژي. په سوډا کې کوم دي، مثلا پیپسي یا مثلا کوکا کولا، همداسې نور ډېر زیات برانډونه دي چې بعضې لوکل څه مثلا موږ تاسو په وطن کې سوپر کولا لرو، یا مثلا په امیر کولا ده، په هند کې هم داسې دي، پاکستان کې او په منځنۍ اسیا او په اروپا او په ډېرو ځایونو کې د هر ملک ځان ته لوکل هم څه، خو دا یې ملټي نیشنل دي، پیپسي او کوکا کولا. مخکې له دې چې د هغه ته لاړ شو انرجي انتول به دا تشریح کړو. سوډا کې کوم شیونه شامل دي، مثلا موږ تاسو څه پېژنئ چې پیپسي یا هغه ته موږ تاسو سوډا ویلی شو. سوډا فرض کړئ چې دغه بوتل ده، په دې بوتل کې چې یا به پیپسي وي یا به کوکا کولا وي، دې کې څه شامل دي؟ دې کې نه تر ټوله مهم شیونه چې هغه دي، ما درته ویلي کاربونیټډ واټر دي. کاربونیټډ واټر، کاربونیټډ واټر کاربون لرونکي اوبه. کله چې دا موږ تاسو چکو، نو موږ تاسو وایو چې پیپسي ده یا مثلا کوکا کولا ده، خو زه وایو چې هاضمې ته به ښه وي، یا به ګرمي په ضد وي، یا به دې ستړیا وي، خو دا موږ تاسو برعکس کوو، هغسې کوو، دا پوهېږو نه. کاربونیټډ واټر تر ټولو غټ مشکل چې موږ تاسو پیدا کوي د معدې او د کولمو ده، ځکه په دې کې کاربون نه دي، د معدې اسیډیټي دا زیاتوي. دویم چې دی کې مثلا دې کې فاسفوریک اسید ده.
فاسفوریک اسید د دې خاصیت دا ده چې دا خپله هغه کموي، دا جذب د کلسیم کموي په ځان کې. کله چې د کلسیم جذب کم شو موږ تاسو هډوکي وراسته کېږي او هغه ته نور مرضونه پیدا کېږي. بل مثلا دې کې چې د سیټریک اسید سیټریک اسید څه کوي؟ د موږ تاسو دغه ستړیا شي، فټیګ ورته وایي، یو رقم مرض دا په هغه کې چې ناګهاني مرګ ته هم سړی تللی شي، ناګهاني سټروک د اعصابو ته هم سړی تللی شي، او ناګهاني هغه ته هم تللی شي د زړه حملې ته. نور ډېر شیان دي، مثلا دې کې نور کیمیکل دي چې فلیورز ورته وایي، فلیورز بعضې خوندونه دي چې هغه نشایسته چې موږ تاسو ورته وایي، یا مثلا شکرین چې ورته هغه په دې کې ګډېږي. خو تر ټولو نه غټ شی چې په دې کې ډېر زیات په غټ مقدار دغه کې چې ده شوګر خو موږ تاسو پرې پوهېږو چې مثلا په بوره کې کوم شي نه ګډ دي چې اول یې ګلوکوز ده، دویم یې فرکټوز ده. ګلوکوز د موږ تاسو بدن ته ډېر زیات مفید ده، یعنې ښه ده، او فرکټوز چې څومره زیاتېږي هغه خراب ده، هغه د موږ تاسو کولیسټرول بیډ کولیسټرول شي نه زیاتېږي. نارمل انسان له ورځې له 2 نه تر 3 قاشقو بورې پورې د ورځې دې ته مجاز یا روا ده، ولې په یو پیپسي کې تر 20 قاشقو پورې هم شته چې مثلا 88 ګرام بوره په یو پیپسي کې په غټ بوتل کې شتون لري، در حاله کې چې یو انسان له 13 نه تر 40 ګرام پورې بوره باید له دې نه ډېر مصرف نه کړي، ځکه چې کله دې نه مصرف ډېر شي فرکټوز ته وړي چې هلته بیا ځیګر هغه تصفیه کولی نه شي او بیډ کولیسټرول ته وړي. نه تر دا چې موږ تاسو خپله یې څکو، بلکې ماشوم ته یې هم ورکوو، نو چې دا کله غټ انسان ته دومره تاوان کوي، ماشوم ته خو 10 برابره زیات تاوان کولی شي. نو خصوصا د روژې په میاشت کې باید موږ تاسو ډېر زیات متوجه اوسو. سره راځو د انرژیانو بحث ته. په انرژیانو کې څه کېږي؟ مثلا دا انرژي ده، په دې کې یا الکوزای ده، یا جنسنګ ده، یا ریډ بول ده، یا سیال شی ده، ډېر نومونه به هم نور هم دغسې مونسټر ده. په انرژیانو کې هم هغه د لږ فرق لري. مثلا دې کې څه کوي؟ پیپسي کې چې کوم شي نه ګډ کړو، بیا په انرژیانو کې څه کوي؟ غازات، کیمیکل یعنې کیمیاوي عناصر، او بعضې نور شیان په دې کې ګډ دي. مثلا دوی ورته وایي ویټامینونه او تیزاب هم ورسره. دا 4 شیان په چیش کې ګډ دي، په یو انرژي کې ګډ دي. موږ تاسو کله تیزاب سره نو وروسته رښتیا بوره هم په دې کې شتون لري، ځکه که موږ تاسو پیپسي څکو یا مثلا نور انرژیانې څکو، تاسو کله په ګوتو باندې خامخا تویېږي، بیا چې کله وروسته وګورئ دا ګوتې یو رقم سریښوالی لري، دا سریښوالی د خپله د بورې هغه ورکوي، معنا ورکوي چې دې کې بوره شته. په دې کې کوم کیمیکل چې استعمال شوي دي، موږ تاسو په همدې نومونو باندې په دې کوډ ورډز باندې د کمپنۍ غلطي تر څو پورې چې خپل کاروبار یې غټ وي او د موږ تاسو له جیبونو نه په همدغو نومونو باندې پیسې وباسي. دا تر سوډا نه هم ډېر زیات مضر تمامېدلی شي. مثلا په دې کې چې ده کافین خو موږ تاسو پېژنو چې په تور چای کې هم شته، په شنه چای کې هم شته، په قهوه کې هم شته، په ډېرو شیانو کې کافین انسان ته تاوان نه کوي، ولې چې موډریټ شي، یعنې بیخي ډېر زیات شي، هغه ته تکثر ورکړي، ادامه ورکړو موږ تاسو. نو کافي یوازینی شی دا ده چې د انسان دماغ تحریک کوي، زیاتوي. کله چې دماغ ډېر زیات هغه شي، ډېر مخلل کېدو سبب ګرځي او انسان بیا خوب ډېر نه ورځي او کم خوب کوي. عموما دا خلک چې انرژیانې څکي، که ډریوران وي او که مثلا بعضې خلک شاقه کارونه دي چې دوامدار ورته ناست وي سره مخامخ، نو د هغه لپاره دوی انرژي څکي، وایي انرژي راواخلي، انرژي به وڅکو. کله چې دوی وڅکي، ګوره خوب یې یو ساعت 2 ساعته نور هم بېرته شاته کېږي او زړمنی کېږي، خوب نه ورته راځي، وجې چې دې کې کافین ډېر زیات ده. کله چې انسان اعصاب هغسې نورمال نه وي او خوب نه ورځي، نو طبعا د ټول ځان په هغه باندې تاثیر کوي، په اکټیویټي باندې تاثیر کوي او نشي سمولی. دې کې بل شی چې ډېر مهم دغه تورین ده. تورین دومره یو خطرناک کیمیاوي عنصر ده چې خپل همدغه تورین د اعصاب کمزوري کوي. ځکه یې کمزوري کوي چې کوم ټرانزسټرز په اعصاب کې لګېدلي دي، ټرانزسټرز مثلا د یوې نقطې نه بل نقطې ته چې کوم انفارمیشن یا معلومات انتقالوي او بیرته دا ټرانزسټرونه دا تحریک کوي، ګړندي کوي، تیزوي. کله چې د تورین استعمال ډېر زیات شي، اعصاب خپله کمزوري کوي، حافظه له لاسه ورکوي. مثلا په ریډ بولو کې یو بل کیمیاوي عنصر ده په نامه د اسیسولفیم کې.
دا هغه شکرین ده خپله په ریډ بول کې ګډ ده چې دا د انسان تایراید غده چې ورته وایي یعنې د ستوني د حل غده دغه د سرطان باعث کېدلی شي. دوی کې ډېر زیات نور عناصر هم شته لکه د نیاسین چې نه یې دا صحت ته فایده لري چې دومره ډېر استعمال کړي، نه یې دا لري، نه یې دا لري او نه یې دا لري. موږ تاسې بیا هم څه کوو چې انرژي استعمالوو یا مثلا موږ تاسې سوډا استعمالوو، دا د موږ تاسې په ځان باندې برعکس ډېر زیات منفي تاثیرات لري. مثلا تر ټولو غټ تاثیر دا ده چې براس موږ تاسو ډېر استعمالوو نو څه کوي هلته موږ تاسو اوبیسیټي یعنې وزن هم زیاتوي. کله چې وزن زیات شو اتومات د ډیابیټ 2 چې موږ تاسو شکر هم ورته وایو ډیابیټ 2 د دغه زمینه سازي کولی شي. ځکه په کله چې کافین ډېر کافین چې کله ډېر واخیستل شي یعنې کافین انټیک دې ډېر وي اخیستل دې ډېر وي اتومات هلته بورې ته نور هم ډېر زیات زمینې دې مساعدېږي چې میټابولیزم ښه صورت ونیسي او موږ تاسې ډیابیټ 2 راته پیدا کړي. وزن هم زیات شو، شکر راته پیدا شو. کله چې جګر فنکشنل صحیح نه وي هلته موږ تاسو ته بیډ کولیسټرول پیدا کېږي، هغه ایل ډي ایل سي چې ورته وایي دغه مو زیاتېږي. د هغه تاثیر بیرته په ټول ځان باندې رسي، د رګونو تنګوالي باعث کېږي. بیا په دې وخت کې زړه بیا ډېر په مشکله باندې پمپ کوي او کله کله د زړه د حملې هم امکانات شته، د اعصابو د رګونو د بندېدا امکانات هم شته. په ګردو باندې تاثیر کوي، ګردې صحیح نشي هضمولی، هغه کوم سرکولیشن چې د هغه لپاره پکار دی هغه صحیح نشي کولی. همدارنګه په حافظه باندې ډېر زیات منفي تاثیر لري چې حافظه کمزوري کوي. یادداشت د خلکو چې انرژیانې ډېرې څکي ګوره 2 وارې 3 وارې پوښتنه کوي یا موضوع نه ور یادېږي. نو زه وایم چې موږ تاسو ته الله تعالی ډېر ښه شی راکړی ده او چې بدیله بیخي نشي پیدا کېدلی چې هغه چې دي ساده اوبه. ساده اوبه دا اوبو کې چې دي خدایي په دې کې منرالونه شته، په دې کې سوډیم شته یعنې مالګه شته، په دې کې کرسټالونه شته، په دې کې ډېر ښه مواد دي چې د جامد په شکل باندې پراته دي. همدغه اوبه دي چې موږ تاسو ځان ته ننوځي هرې حجرې ته دا خپله هایډریشن خاصیت لري یعنې هغه حجرو ته بیرته اوبه رسوي، د اکسیجن لارې دغه اوبو ته رسېږي. ولې برعکس موږ تاسو کله دغه انرجیانې او سوډا څښو نو د موږ تاسو هغو حجرو ته په کافي اندازه اوبه نه رسېږي ځکه موږ تاسو کیمیکل ورسولي دي. بیا په داسې حالت کې د موږ تاسو جلد یا نظام د ډیهایډریشن سره ډېر مخامخ کېږي چې کله ډیهایډریشن پیدا شو نو دغه کې نور امراض د کولمو هم پیدا کېدلی شي. نو ساده اوبو بهترین انتخاب د موږ تاسو لپاره د ولې کولی شو بیا که چېرته موږ تاسو هغه څښو انرژي څښو یا چاته یې اخلو موږ تاسو کولی شو مثلا د پروبایوټیکس چې د میوهیي دي هغه ګاز نه لري پر یوازې موږ تاسو شیدې وڅښو یا چای وڅښو یا قهوه وڅښو. نو زما خو خپله دا توصیه ده چې باید موږ تاسو هم استعمال نه کوو په خاص ډول باندې ماشومانو ته خو باید په هېڅکله موږ تاسو دا ور نه کړو ځکه چې غټان د دې د هضم او د هغه نه لري قابلیت نه لري معده او د نور شیانې خرابوي، زړه ته تکلیف رسوي، ځیګر ته ګردو ته ډېر زیات نور حتی بندونو ته ځکه په دې کې د کلسیم جذب کمیږي او نور هډوکي کمزوري کوي. نو ماشوم ته خو باید په هېڅ ډول ونه کړو خصوصا د روژې مبارکې په میاشت کې چې کله معده داسې خالي وي او موږ تاسو دا 12 ساعته یا مثلا 10 ساعته دا خالي وي یو دم موږ تاسو خوراک ولو پاسې ته موږ تاسو پیپسي راواچو یا مثلا انرژي راواچو د دې په ځای باندې چې دغه روژې خپل ځان ښه کړی ده معدې خپل ځان ښه کړی ده بېرته موږ تاسو هغه کیمیکل شیان وراچو نو دغه نه موږ تاسو ډډه کوو او بهترین شی موږ تاسو ته اوبه دي. اوبه چې څومره موږ تاسو ته څښو تاوان نه کوي بلکې ګټه کوي. نو دا د موږ تاسو نن ورځې معلومات په دې هکله کوم نظر لرئ کولی شئ د کمنټ لارې موږ سره شریک کړئ. ډېره مننه.